د طالبانو لخوا دوه زبردست اقدامات د امریکایي ډرون او ناټو کیمپ په اړه یې څه ګام پورته کړی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. چین طالبانو ته د بي پیلوټ الوتکو څارلو سیستم ورکوي. رویټرز خبري اژانس په کابل ښار او ولایتونو کې د چین په همکارۍ او مرسته د طالبانو لپاره د امنیتي کمرو او د بي پیلوټ الوتکو د څارونکو سیستمونو د نصب په اړه راپور خپور کړی دی. د اژانس لیکلي چې طالبان هڅه کوي په چینایي ټکنالوژۍ د امریکا د بي پیلوټ الوتکو سیستم وڅاري. د دغه سیستم د فعالولو لپاره د چین له هوایي کمپنۍ سره مذاکرات روان دي او پر اساس به یې یوازې په کابل کې شاوخوا 600,000 کمرې او څارونکي سیستم فعال شي. تر هغې وروسته به دغه سیستم په یو شمېر نورو لوی ښارونو کې هم نصب شي. طالبانو بار بار ویلي د افغانستان فضا د امریکا له لوري اشغال ده، خو دوی پر وړاندې څه نشي کولی. شنونکي وایي د طالبانو له دې اقدام ښکاري چې راتلونکي کې به د چین لخوا داسې تجهیزات ترلاسه کړي چې ترڅو امریکایي ډرون هم په نښه بلخوا د ملي دفاع وزارت ګمارل شوې کمیټې لخوا په لوګر کې د ناټو کمپونه وکتل شول. د ملي دفاع وزارت رهبرۍ د لارښوونې پر بنسټ هغه کمیټه چې د هیواد په ولایتونو کې د پخوانیو بهرنیو کمپونو د څېړنې په موخه جوړه شوې وه. تېرو ورځو کې د مولوي شبیر احمد عثماني په مشرۍ یو پلاوی لوګر ولایت کې د ناټو له پوځي کمپونو د 203 منصوري قلوردو څلورمې لیوا تر څیرمه څخه لیدنه وکړه. د بیا کتنې ورزونې وروسته تللي پلاوي فعال تجهیزات تثبیت کړل او غیر فعالو لپاره یې مسؤلینو ته د بیا رغونې لپاره لازم هدایات وکړل. مسؤلین وایي چې دفاع وزیر مولوي یعقوب ورته جدي امر کړی ترڅو یاد کمپ په اساسي توګه ورغوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.